بسم الله الرحمن الرحیم. هغه افغان کډوال چا سره اس اس سی کارډ وي یعنی زیړ کارډ وي او په پاکستان کې ژوند کوي نو هغوی ته څه د خبرداری ورکولی کیږي چې د پاکستان حکومت لخوا نه بېګا یو نوټیفیکیشن جاري سوی ده او په هغه نوټیفیکیشن کې دوی ویلي دي چې تقریبا د را روانې میاشتې د اپریل د میاشتې تر 15مې نیټې پورې دغه خلکو سره وخت ده، هغې نه بعد به دوی لیږلی کیږي افغانستان ته. کومو سره چې کارډونه نشته هغه اهم او چې چا سره اس اس سی کارډ یعنی زیړ کارډ ده هغه به هم لیږلی کیږي. تاسو ته به یاد وي دې نه مخکې چې کله د هغه افغان کډوالو خلاف دوی اپریشن کاوه چې چا بیخي کارډونه نه ول نو په هغه ټایم کې د بلوچستان چې کوم وزیر و هغه ویلي ول سرفراز بوکټي چې موږ به اول د بغیر کارډونو والا وباسو، ورپسې به چې دا اس اس سی کارډونو والا وباسو او بیا به چې دا د پی او آر کارډونو والا یعنی شنو کارډونو والا وباسو. او همغه رنګ دوی وکړل دې نه مخکې چې دا د بغیر کارډونو والا وویستل، اوس چې دا په اس اس سی کارډونو والا باندې به دوی شروع کوي او بعد کې به بیا دوی چې دا په پی او آر کارډونو والا باندې شروع کوي. دغه ټول به چې دوی افغانستان ته لیږي. حالات چې دي هغه د افغانستان او پاکستان ډیر زیات خرابېدو طرف ته روان دي، نو کیدای شي چې په راتلونکي وخت کې چې دا داسې یو حالت جوړ شي چې څومره هم کډوال دي په پاکستان کې هغه ټول افغانستان ته ولېږلی شي. خبر څخه خبر نه و خو بیا هم ته در رسول پکار و. ویډیو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ، هغه ټولو افغانانو ته ورورسوي چا سره چې اس اس سی کارډ وي یا چې څوک هم په پاکستان کې ژوند کوي چې هغې ټولو ته دا ویډیو ورورسیږي چې کم از کم ځان چې د هغه د مخکې نه دوی تیار ساتي دغې راتلونکي حالاتو ته.